لوګر کې امنیتي ځواکونو د غلو 3 کسیزه ډله ونیوله. د لوګر امنیتي مسؤلینو په وینا چې د ځانګړو کشفي او چټکو عملیاتو په پایله کې د کابل لوګر لوی لارې په مسیر د مرکز پل عالم اړوند پورک سیمه کې د غلا پر مهال د غلو 3 کسیزه ډله نیولې. د مسؤلینو په وینا چې د دغې نیول شوې ډلې غړو پر خپلو کړو جرمونو اعتراف کړی او له اوږدې مودې راپدې خوا یې په لوګر کې له ګڼو هټیو، کورونو، د لوی لارې په سر له موټرونو او خلکو غلاوې کولې. یا د ډله غله چې دغه ډېر وخت موږ په دې هڅه کې وو چې دوی ونیسو او په سیمه کې ډېره ناامني جوړه کړې وه. هر وخت به یې غلاوې کولې، دوکانونه به یې ویل، خلکو نه به یې موبایلونه اخیستل. موږ ټول هغه خلکو ته چې هغه ولس ته، سیمې ته امنیت ته ګواښ جوړوي، خلکو ته مزاحمت کوي، انشاءالله مجاهدین دومره بیداره دي او دومره متوجه دي چې هیڅکله به دوی خلاص نه سي او خامخا به دوی نیول کېږي او قانون ته به سپارلی کېږي. دغه راز تورن کسان وایي چې له ډېره وخته راپدې خوا یې د شپې له مخې په لویو لارو او کلیو کې غلاوې کولې او د عامو خلکو سره سره یې د مسافرو مالونه پټول. موږ یو دوکان سره 2 ملګري وروخېځوله او 2 کته وړول وله. هماغلته چې مجاهدین راغلل، د هغوی چې ټول تیار پټۍ کې موږ چې کله کار شروع کړو د هغوی ونیولو. تر سره کړي جرم باندې اعتراف کوو او پښیمانه یو، بیا به دا کار نه کېږي. هیره دې نه وي چې دغه تورن کسان به تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپېژندل شي.